د پرځول شوي جمهوري نظام استازی له پاکستان څخه نړیوالو ته شکایت وکړ. په سلامونه مو هرکلی کوم ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د استازیتوب سرپرست نصیر احمد پایق په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو څخه دغه نړیوال سازمان ته شکایت کړی دی. پایق زیاتوي کونړ خوست ولایتونو کې د تیرو بریدونو وروسته تازه پر نور ولایتونو د پاکستان الوتکې لیدل کیږي چې دا ناڅرګند تیری دی. نوموړی ټینګار کوي چې په رسمي توګه یې امنیت شورا ته شکایت کړی او دغه ډول کړنو ته د چټک درېدو د ملګرو ملتونو د قانون پر بنسټ ورته پاملرنې غوښتنه شوې. پاکستان الوتکو څو شپې مخکې په خوست او کونړ کې بمبارۍ پر مهال لسګونه وزیرستاني کډوال وژلي وو چې راوروسته پر نور ولایتونو هم دغه چورلکې لیدل شوي.